یو زنانه دا منخته کړې ده چې دا به ټول عمر د پیر او د جمعرات دا روجې نیسي او خاوند تې هغه منع کوي چې دا روجې به نه نیسي، نو دا به د دې منښتې څه کفاره ورکوي؟ جواب د آیات کوي ګوره اصل دا دی، اصل چې د رمضان د روجو نه علاوه چې ښځه روجې نیسي نو تپوس به چا نه کوي؟ د خاوند. وجه دا ده چې د خاوند حق دی چې د ښځې نه مزي واخلي، خوند ترې والي. چې کله دا ښځه بې اجازته روجې نیسي نو د خاوند حق پوره نشي ادا کېدی، الا دا چې خاوند کور کې نه وي، بې اجازت اخیستو ته ضرورت نشته. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. زنانه به روجه نه نیسي چې خاوند یې په کور کې مګر د هغه په اجازت سره. او بل روایت کې ورسره ښه واضح راځي، امام ابو داود راوړی دی فی غیر رمضان، رمضان نه علاوه. دا نه چې اوس د رمضان حاکم د خاوند اجازت ته ضرورت وي، ای کې ولې ضرورت نشته؟ فرض دی، رکن دی. نه کوم شي یو خاوند ښځې ته وایي چې روژه به نه نیسي د رمضان ده، څه به کوو؟ خبره به نه مني. نه خاوند ورته وایي روژې به نه نیسي، نه به نیسي د رمضان. الله حکم دی، نه به یې مني. او چې هسې ما دا مسله لږه غټه کړې ده، خاوند به نه مني، مونږ شکیان شو چې ته خاوند پرېږده داسې یې که د الله به نه مني. حکم د الله دی چې روجې به نیسي، او د الله د احکامو په مقابله کې خاوند هېڅ شی نه دی، هېڅ شی نه دی. که دا خاوند دا ښځه طلاق کوي، طلاق دي. که دی ورته وایي چې زه به درنه خفه شم، زر پېرې د خفه شي. مسله د دین د ارکانو ده. خو د موږ خبره د فرضي روجو نه کوو، موږ د نفلي روجو کوو. اوس دې زنانه منښته کړې ده، او چې منښته دې وکړه نو روجه راباندې څه شوه؟ لازم شو. منښته دې ته وایي چې ته یو کار په ځان لازم کړي چې شریعت په تا نه دی لازم کړی، نو دې خو روجه په ځان لازم کړه، اوس هلته خاوند یې نه پرېږدي دې ته، او دا د خاوند حق دی. نو دا به کفاره ورکوي د منښتې. او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، کفارة النذر کفارة الیمین، د منښتې کفاره دکه د قسم دا کفاره ده. نو دا مسله یاده کې ډېرې خبرې به راته حل شي چې څوک کوم منښته وکړي نو په ده پوره کول لازم دي، او که پوره یې نه کړو نو د قسم کفاره به ورکوي. قسم کفاره ته اوس معلومه ده که حق کفاره به ورکوي.